وعزته بعدد ما في علمك صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة رد البلاء أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين जमात दीन इस्लाम इज्जतमंदो मोमिनानो मुसलमानानो
अल्लाह जल्ल जलालुहु बंदगान अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान आशिकान अल्लाह जल्ल जलालुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु मुसलमान कामिल ईमान का नसीब आमीन। इंसान अशरफुल मखलूक़ात थे। अल्लाह जल्ल जलालुहु इंसान पर कायनात की यो बड़ मकाम पर खड़े और जब इंसानों की देर खलक नुकसान सर मखते तावार सर मखते रब लाज़ार फरमाई ज़माने कसम की कि इंसान का नुकसान के लिए इल्लल्लज़ीना आमनू हाँ खलक का नुकसान न बचे कि कब द ईमान खावंदार दी इंसान लुय असासा लुय दौलत हमें द ईमान है कशर सर ईमान भी दादा लग अमल से अगर दिल भी अहमियत लगे और कचर का काफिर भी और देर कोशिश लो की जिंदगी पर हर पहलू माने और टूल जिंदगी हर जरे राजा की तो बागे की माशरी खिदमत थे कद इंसानियत खिदमत थे इंसानानो खिदमत थे कद जनावरों खिदमत थे ताकि बड़ी यूरोप की गैर मुस्लिम कौम चीनी दादा जनावरों से सुपर मोहब्बत थे बल तरफ तब्दल खलक जनावर का से तो जो चिचा करीमा में लेगा आगे से एकमा माने लगा जनावर करो बसर साथी दगया तरबियत और दगया खुराक दगया दनास के वलाड दे जनावर और कम तरीकों बारे आगे का जनावर साथी लेकिन कुल तरफ चिदाही किरदारों को मुसलमान दावे से मस्कुत हुई बाहर तरफ बांधे तो मुसलमान शुरू करेगा चिबिनी तुरी की बंद मुसलमान की चिबिजती की तो मुसलमान की चेतावन की तो मुसलमान की नहीं खुदा का कौम ने भी मुसरा आम इंसान ने इंसान तबाह बर्बाद कर खुदा खुदा ने रब्बत किरदार है कचरियों काफिर सड़े परोजी यूं वाले शुरू जो तत्काल बोल उसने ऐसे हो जाए और देवी काफिरों जो मुसलमान रंग मजादुल के होते सिर्फ मेरे काबे न तौशी और दे काफिरों जो मुसलमान जामा हुआ कि उन्हें को जुमा की पसंद होगी दादा हस बेजाए दा हिस्से
هیڅ دی او که چېرته دا د ایمان په حالت کې وي نو د ایمان په حالت کې د مؤمن سره هغه سودا ده که دی د یوې روپۍ سودا خرڅوي نو رب العزت فرمایي دا سودا ده د زر وکړه که دی د زر روپو سودا خرڅوي نو فرمایي سې ده د آخرت عامه ګاډۍ کې چې ودرېږي نو هغه میوې او د سبزیو قیمت وي او چې د لږو روپو ګاډي ته کوشي بیا د دوکاندار سترګې سلور شي لکه سړی مضبوط دی پښتو کې موږ ته څه وایو ماغه راغلی دی ټیک ده که نه ټیک د دې د خپل سودا قیمت یو په دوه لګوي او چې هغه د بادشاهانو بازار دی وګورئ چې هغه ستا د دې سودا څومره قیمت لري او په تاریخ کې تاسو وګورئ دومره ګرانه سودا څوک هم نه کوي څومره چې الہ العالمین جل جلاله د خپل بنده نه کوي نو چې دې ته ما هسې راکړه چې دا هسې ستا شو ټیک ده په خبر خو پوهېږې که نه هسې دې راکړو ستا دې او بیا به ما نه ویل دا سیسټر هغې زه درته شل لکه روپۍ اخلم نو مزید یې کړي مزید یې کړي بدن د خدای راکړی هغه دی سا هغه راکړې ده دولت هغه راکړی دی اولاد هغه راکړی دی پیسې راکړي الله دي اوس رب فرمایي مما رزقناهم هغه رزق چې موږ دوی ته ورکړی دی چې موږ ورکړی دی او دغه دولت کې دی ما سره سودا کوي نو رب العزت فرمایي چې ما هسې درکړي دي تا ماله سره کړي دي پټې دې باندې خرڅ کړی دی څه دې کړي دي اسمان زما ځمکه زما دولت زما ژوند ما درکړی دی اولاد ما درکړی دی بدن ما درکړی دی ٹھیک ہے کنا کہ بخبانو کے لئے چې د رشتو ته کرای تاسو بیا دوی شي سره بیا د دنیا کې نه پاتې نو چې ارزه د خدای ني نو زموږ سره بیا بدل وړي چې موږ دا په پیسو درکو تاسو خو راغلي بیا الله جل جلاله فرمایي الذين ينفقون سبحان الله واوري دې سره مستا دا غم ختميږي ګرسته دا به پروګرام نشته چې دا کله کو د خدای په ویرو جاړي نو حاله غند دي حاله خدای کوي الا بذكر الله تطمئن فرشتے را جمع کری دی ما یلیق بشاری کی کم جلاغ فخر زی معلوم نہ دے زی جی معلوم نہ دے صرف حدیث قدسی کی رب اعداد فرمائی چکل دا بندہ ما یاد کی بخل کو کی نظر آسمانوں تو فرشتے را جمع کم و داخل بندہ پکی آدھو ما کو چڑھتی لکل پر جستا پر تحمل سبحان اللہ دی بیا ولې تا دې څه تکلیف شته دی تا دې څه تکلیف ده ویل کی سبحان الله مو دې ته لیکي دې به حرف کې کړو کیسو کله مګ یو ته خور مو یاد کی نو چې ته د خدای په ذکر خپه کېږي په دروشته دې په خپه کېږي ها
لو ما له مرة بروجرام يشتري يخدم دقت على الله وده الله لما هو فكر ليه بخدايا كده روجي ده سيل لي مون ده سيل لي حج ده سيل لي كده صبر عمر بدي كده مرسول عبادته كي بخدايا قبل أبي وتاعي كده بيجي بشر ده هم الطريق صبر عصرك يوم تصور الدنيا محبت تجي باقي ده وصلنا عليه يا بردالين أو ذا موسى بالله مسبوط هنا كده لما نجار الإمام ما بعد خوينا فلاسفين كل مستمع يصبر ولا عم يشتغل كتابه بتاع صريح سم نشتغل مع الميدان خالي بروتة أول شيء يومك والبسيط رغيباتك زوج عقائد الجهاد كما خبر كلمة عقائد الجهاد حضور مبارك فرمائي چې دا بغض او حسد دا نه کوي داسې سوځي لکه او چې پاتره ته او چې نګي ته چې تیله ورته کې غرغړ نشي او تشکیره پاتې شي تشکیره پاتې شي نو چې ستا هغه کوم کړه عمل په دغه وګورو ولی موږ چې پر دې ریبت نکړې موږ خپل راځي هغه دا هغه شیطان غره چې کوم ځای راغله شاته بوتل ډکړي چاودې وجه څه کې ودا چې راکړه پر دې ریبت دی بار بار دې په شوم باندې شاته راکاږي چې خپل ولا ورکړي چې دا هغه دې کراو نه راځي چې موږ کې سلام وکړي ته په میګتون د پاسه نه سودا سي کوته منډي وي دا د منافق سړي علامه ده منافق سړي چې ماته تنګي دي دا ډېر تنګي دیو غړي ته وای چې دا هغه کوته کې دې ته مخ کې لا نشم ته دیو ته وای دا هغه چې ستاره ته ګورم نه چې پلان کې را نه وړي را نه دا ماستر خو د جناب محمد رسول الله په لوري دي سبحان الله خیر جهان طرف ته مستقبل چې الله کې حاضرې لري دا ما خو نور څه سودا نشته په خدای ته څه سودا نشته په خدای ته څه سودا نشته او تاسو په دې خبره غواړئ د جګړې په وخت کې بغیر د رضا نه ماته بغیر د خدای د رضا نه ماته څه ملاوي اوار را لګي بغیر د خدای د رضا نه ولی دغه مال سره راځي یو لا په دولت کا شنتا کا تبلیغ کا مزوج کا اول کو راځي وهغه مولانا دی هغه عالم دی هغه درویش دی هغه کامل دی چې دې د بل شي په نور چې دې بسره کوي ما دومره لوی رښت دی هغه چې ما نن کوم قرار کړی دي هغه ما پروګرام کولی شي هغه ما دا ته نه پېږي او په شرط دی چې هغه ته وایي نه هغه تا خلکو ته نه پېږي او که چېرې ستا د ایمان بیله او چې کله د ما دا څوک پیدا کړي چې دا بلاندې به څومره راکړي او نږدې به په خدای وایي د دې شو که ته پوه شو دی پوه شو د ما د ځان ته کار دی ایمان به په خپل خدای ساتي د ساتلو چلو ولي کنه ورځي ورځي ولا څنګه ساتي الحمدلله په خدای کې نو کوي چرګوټه چې چرګ نه پیدا شي او د دې میاشتې په څو دي خپل اخر په خپل اور باندې درو کېږي مړه زما په خبره پوه شو دا خپل بخوا زناور نشي بچي پیدا شي تر څو کال پورې خپل مور ورني دي بیا خپل مور باندې حساب تا تربیه په ما پورې په ما حقونو حق په ما نشتا ماشوم چې له کوم کار شي ايوتنا حولين كاملين ايتم الرفاعه چې کله ماشوم د خپل خورو ټیر کې مقرره ده دوه کاله مور ته بیا په خپل بدن زهر لګي ترخیل لګي بس ته نو د خوراک قابل نه کوو چې زلمی شي لا بيدي خپل محکا
او ځان له بغټم هغه کوم راغلی چې د مور دا رحم نه راواخستې او تر جنتونو پورې هغه ستاسې مواد دی سبحان الله یو طرف ذات دی یو طرف ذات دی جنا ټول څنګه لګر کېږي دا خپل کار کوه چې دومره لوی رب د چاري هغه به چا څه خبرې پروا نه ساتي کچا دا چې نو وګي سرتو هغه به خو په وګو کې نه کور کې کنه ورکای کچا دا چې زما نسوار سرتو ورکای اته په نسوارو کې بلای زما په خبره پوښوي کچا دا چې په اسمه باندې نظام ورو ځان په خپل کاینده کم سپینې ګیره وای او په ځمکه په پروت خلک په پیسې راکړي ربي چې زما د پرې خو د پسپینې ګیره لوړېږي خلک نه کوي دا څنګه ګور کړه په ویډیوانو کې په پروتي تک سپینې ګیره ده زه له خپل راپې کېږي راپې کېږي کله یو دې راځي هغه دې راځي ورته ګورګل لا خیر دې پګنګای کې ورته ګورانه خیر دې پګول کې ورته چې څنګه دی وځوا او پښه پروګرام وکړي دا یې له ونه کې دی ګوره ما څنګه دیش کاله حکومت نو کوي کړی دا مې وایي دا نو کوي نو کوم ما خان رواني نه نه په ځم صوبارا کې کو صوبارانه کې چې دا څه ختم شي دا خپل نو کوي دا کلس ملاوی دی کشل ملاوی دی نو میں فن لزم زمان رب زماشی مواد دے رسول لس لکا حربی استعمال کرن یو روپے لے تک پکی نزیادی یو روپے ارادی گلوری دسواری دوری لشقان دوری مولا کریم فرمائی الذین نبا پدی باندې اړوي او نبا دوی
गंजनवी सरवारे गौरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दरबार अल्लाह जल्ल जलालहू यो नेक बंदलाड़ो दरबार रिसालत की मदीने मुनव्वरी दे जाना हाजिरी लगई अकैदो यहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पानी दुरूद सलाम वयलो सारी कवेद मदीने मुनव्वरी जाना वलहू किरामे वही बचिया
कबर के खोदा दसशी दा पार हाँ आवाज आना गए चटोल में नुकसान है हजार किस्मक्षी तरसों बोले कि बदर साले की लुनवाले भी हजार किस्मक्षी मुंगा पे दस्तवर गुरुनाचु अकब शिदा साथ करना शिंगुटे दे मुंगे दावल में हजार पे बातें करशी नदी खैर बोलना मेलावी नदी बरकत बोलना मेलावी करना मेलावी दे ताकि जान नशस्ताना दो जाए कोडना निने पयो खबर के खोदो हुजूर मुबारक कर में कि नदी अल्लाह की पूरे बना खबर पहाड़ में आजाद कर हुई जो खबर खुदा शो जी आमीन अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाए मा पदे मशरक याकूब लिदो हुजूर तो बच्चे को यवार करता है कि तो दीन और इस्लाम में मौजूद खबर फिर रजान न सवा सुभान अल्लाह आज में कोलो गुरुवार शुमा मदीनी मुनव्वरी दरार शुमा राजुल अहकाम नज़ार शुमा बसरा वाले तेरा काला नबाजरा शुमा जे बजे में तो पूछूलू जे बजे में तो पूछूलू चारा दे का कई मुसकी दांते मजूसी उसी जलाल शाह वही बदन और ताली दागवाद शलो बेकार गवादड़ू महिष्मदा हैरान बाबानिशी वही तुम्हें सर किशो जख्बल नबी पड़ी का हस्ती अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह रुमल छड़ा दाहे नौरानी जुमा खातर रसीदम मादर वादों का दूला बहराम मजूसी तो गोर मरो माते निल्ला बखेर राले मावतवी ए बहरामा ज़ातुल्लाह इब्न मुबारक ईमान ज़दमदीनी मुनव्वरी नाराज़ले माल सरवरी कौने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह तेरे करत फखूर किरा गले दे औ पता से सलाम बले देवा नदी नवानी सादरातों नवानी लसुलगी की जरूरत की तो लगी को सादरातों नवानी ताकोल की लसुलगी दे दो ना खबर न को दादे क्या तर खबर जगह सादरातों नवानी के दिशि में आशमख की भी शल्लो की मखी भी लेकिन जब हमारा दोस्त और शुरू करा खबर हो गई मादानी नहमरी बीबी से पतालन दस्ती नासुमा दस्तो मई रड़ा लगे दला ओमे कतर दमु बकोर की दलन यो सड़े रानवत यो इंसान रानवत लो कम तरह नची दस्तो मई रड़ावा हागे रड़ाना दीवार तरफ तपट कुदरे दलो तरसवात बोले बड़ारू चिलगला दरस की नीरश्वा देरू की दमाग कूद वतलू अभी भी तेरी गल लागले दे मालूमी गीता की दो खबर बाने कोशल वापस ला लगन आमद की दला चिगुर मगर साथ प्यार कर लाडनो तलो
पढ़ के दावे विश्व सो बड़ी चिड़ी पढ़ने दसन कुछ करू जागे दसना नबी जनान जी को तनन वतला दनन दरे दरे आवाज जड़ा रात लो माधवादे की वक्की खोल दनी जनान लगी चापी रबी की जुड़ना सीवी वते मोरी दलुगिम जान लयो हबी दबरकाश जान लयो हबी मुखदिल की परेशान करियो मोदरी बचई ज़फर दलाल मारे दली मजूसी दरवाज़े के बमुद्री कम खैर उपान यो दरवाज़े मारे दकुर खावन पर उलिद मोदे ज़माते के गुरती माला दखवे पर खैरात राका यौजल वरगम पफेद दलबिया वरदमा हो बचे माला हयार आला वरजिद मुहम्मद रसूलुल्लाह बचैमा रसैयद इमा दफार बनी दबाने द मुहम्मद रसूलुल्लाह औलाद के राज माला द मुहम्मद रसूलुल्लाह मालद मोहम्मद रसूलुल्लाह आला या खबर में यरीद मस्जिद अल्लामा दौलत ब्यामल्लाह तौरई कि तो खुदमाद मोहम्मद रसूलुल्लाह बचैवी तगरे दिन सड़ी को तवल पैसों पस दिल भी खैर वहूल वली तेरी वो इसरावा पशुकुल गैरत रावस्तलमा बची गम कवी अल्लाह मालिक दे अल्लाह बचरत प्रोग्राम बराबर की मजूसी माल आग दे प्राबंड की को तराल खबल की भी दहो मरा पासोला मारी शाम कटरीदा अहुमना तो सरिवा खैर उतूल रागलिवा खबर शद मुहम्मद रसूलुल्लाह बचिन कर रागलिवा अब तो नबियान दे इमाम औलादो शाम पासा बेजरा पासे तो बीबी मेरा पास बोला भाई लोग क्यों तो गरीबा है रोटी तो कोई तो गरीब तो के नाश्ता मात्र खाने तैयार होगा रोटी की जरूरत तैयार है कागल में भूल गई घर में तरकारी में रावा मुस्तमज़ मज़रा रावा शुमा कि दरवाज़ी मालिक
دې زنانه دا خبره وکړه او زه دروازه کې ولاړ په دې کې نه مانه دې ځمکې پړاو الله چې دې ځمکې پړاو وي ما چې اسمان ته وګورل اسمان جانې په یو رڼا روانه وه او دا مرګ یې روښانه کړی وي هغه رڼا هغه زما په دې سینه راننوته زما په دې سینه راننوته اوس وایم مېلمه څنګه راغلی آخری مبارک عشاء د نبیانو امام در باندې سلام دی جناب محمد رسول الله در باندې سلام دی خشیه دلو مفتا بچے مولانی ما بچے او دا قید امتحان په شریعت کې خپل لور خور سره څوک نکاح نه کوي ته زما بچې استاد کا او د دې عبدالله بن مبارک ماته کلمه وایي مسلمانې کوم سبحان الله هغه کلمه لا اله الا الله تاسو په دې خبره تاسو څه پوه شوئ کنه پوه نه شوئ پوه نه شوئ مولا کریم فرمائے الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار اور کسان کی خپل مالونه خرچ کوي بالليل یشفي په حالت کې والنهار لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو مال خو د مجوسیو د مسلمان خو نو مال خو د مجوسیو د مسلمان خو نو نه جی ها دا ولې وجه سوا دې مالدار کوی کوي سوائے کارے زمانی منوری جانان فرمائی چک صدقہ یو خیرات و صدقہ مومن مسلمان ورکول دا تمرمی طاقت نجداد اللہ جل جلالہ غصب یقین امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب کی عورت لے گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی عورت شیطان سر ملو شنو لعینا عمر کو مقدس مکہ انسانات کی لٹول نظرات سو پنشی اور 200 کی لٹول نظرات خوری دولا جواب وے لٹول نظرات میں آغتی دن سڑے پنشی کی دن کی سخاوی کافرانو کې مسخي سړی پاتې شي او په مسلمانانو کې دې د ټولو نه هغه سړی زیات وخت دی چې د دولت خپل مذهب او خپل دین ګرځولی وي د دولت سره مینه وي او دی کله د الله په نوم باندې خیرات او صدقه نه کوي معلومه دا شوه ګلو قدر دنیا رزدار مریدی لدن تجارت مانے لدن رسل شروع کا اتا تو اپنی مانے کے تاثر کی کوئی شوئی کہ کوئی نشوی تاثراؤں کی کوئی شوئی ناکہ مقصد دانے دے چکی ایمان یشوی تاثر کی کوئی دائی ناکہ مقصد دانے دے چکی ایمان یشوی اور تاسو په پوهیږئ چې زما مقصد بل دی
اکثر زموږ ګاونډ کې کونډې رنډې یتیمانان وږي وي که نه وي که نه بل شان دی ده مجوسي د یو غریب خبر واغسته رب ایمان ورکړ سبحان الله او سوال کوي فرمایي چې دغه شریف په ما ایمان دی به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله حضور فرمایي دا وایي او د په ما ایمان نه لري چې په خپل مور کې شو غاوړي د نه حل نشي دا په ما ایمان نه دې وجنا مولا کریم فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه مولا کریم فرمایي ما د مؤمنانو د دې مالونه د دې بدنونه په بدله د جنت کې اخیستل اته اشکار کې په نه سبا په 100 روپے کیلو دي او ګوپی او ټماټر څنګه ودا میاش مخ کې لا جنت په پسو کېږي جنت پسو ہے آیا ہے دا ما خیر د ورته کار دي د ادارې په وشي دومره بجوم کې کخې صبر وکړه په باغ کې لوچو شي د یو څوکیدار په باغ کې بل د پدې څنګه ربي ښا څنګه لوچې چې دستا ټماټر لوچو کرنې په 200 خرڅيږي او زما چې کوم جنت مقرر کړی هغه کې یو خط د سرو زرو د بل د سپینو زرو سبحان الله او په کوم ډیرونه چې پکې روان دي هغه کې حوض کوثر روان دي هغه خدای د مشروع عمرنا په فکر چې کله په صفراو د پاسه په دورونه کې دي سبحان الله وای فکرې تاسو ورکه او چې کله زمانو راشي نشل پیرې د چې سره سودا کې چې ورکم او کوار نکم هغه سره راغلی نه په تړلو نیت میکړې نه کومو نیت میکړې نه کومو نیت میکړې په دې کې ایمان ټیک شو چې کاغذ تقریر خو دې بیا خو ما لږ هو نه بیا کوم اصل دې مان نه نو خوش نه هو نه وو کې خو دې دې موږ بس نماز لاګه کاته چې ورکم ذا محتاج بعبادت میں ذا لائق بعبادت سبحان اللہ ذا محتاج بعبادت میں پرواہ نہ کرے مجھ کے پرواہ نہیں تو لگے بولے مجھ کے پرواہ نہیں تھا لگے پرواہ نہیں تھا نو بیان ہے دا چې ما درکړي دي زما په دولت کې ما سره ټوکې کوي زما په دولت کې ما سره ټوکې کوي ما په آسمانونو کې پرستش کوي نو موږ خو دې خو خوراک نه کوي نو ورشي او نماز وکړي نه هري دا ستاسو مور وره دا په پړې ته جامې واچوا اجر دې زړه کړه دا ستاسو مور وره يواجه عبادت کرنے کے کہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی رب ذل لوی ما زوی خبرت ہوئی کہ وہ یواجه خدا نے کہا تاکہ خپل ماحول کته نه چستا دا څه چې موږ راشو بیړان دي شو تاسو خبره ما کړو عربیه بس کې چې بل مان راغلی کړي خو وایي عربیه بس کې چې بل مان راغلی کړو کړو ودی دا خو دې په دې په تاسو په دې باندې نیوي دا خو دې راځي کدا ته عمر نه ته په ما کم نه راوړل خدای رب دې رحم دې چې یو جمعه کو بل جمعه پته نه لګي عربیه بس کې مان راغلی
چراغ خالد موضوعی صاحب وہی جی یہ مہمانوں کو مستقل نصب المانے دی اور آگے مسئلہ تو فرمائل وہ روٹی سوئی وہی ہوا بخوا روٹی جوانا اور مہمانوں لستی اور موڑے شاک میں ایک طرح کے لگی مامینا سمالا اور آگے مسئلہ کی دائیو روٹی توقتے کو چاڑا ورکا دائیو روٹی جی دیتا ایمان وہی خدا یقین کو چیتے ایمان ہوئی دیتا عقیدہ ہوئی کہ زمان اس کا عقیدہ پر رہا مضبوط شوا اکا فیصلہ کئی کہ نبی آقا شاہی اور ماں بشارت کے فیصلہ کئی ضرور والد سے خدا پاک سرستا تو بشاران ہوگا امین دعا ہے آمین تو کمور اللہ مخلوق والا امین دعا ہے آمین اگر یہ ہوئی کتاب کونے قرآن ہے ممبر مسئلہ کونے تو تخلیق کنو یہ ہوئی ورکی اللہ يوم نسبك من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها أقول لك زوجك جدا يا ولد ده بلش كذا بدأ الانتباه تلقى هو شبيه يقول له فعلا من السخط بيصور كله خالي مورد انتظار وچالس روپے لونڑی اتبار مورد کے انتظار و دبیر مورد بیار سب کش کڑا باقی سڑے پولیس بیار سڑے خپش ہوگی کہ سڑے خپش ہو تو خفلان ایک ایک خراب پشوا شیخیر نے خراب پشوا بس زا اور آتا تو اس پر آدھار رہا سڑے کمزور ہے جی بدل لوگوں پتی چیوزر دا سے سخصبات دیکھ کے دیش دے لارو دا سے کمر خواه تناس تو خپل حالت دورت کر پاسے دے لو شکو کی طاقت لو رسل بوٹے ہو رکھے دے لار فرما جو کتاب بورس میں پاک بسا چاہے پوری ہو رہا باقی وارد ہم کو پسی رو بچل چاہے رو ہوتا ہم کو مقامات کی کر داگے نظر دبالے راپرے ہوتے لس روپے بھی داگے لائے کہ اگر آپ نے مجھے خلق کوئی روا سب طبیعت کو خش ہو چیزیں تمہارا کسڑے سو دو مولانا بیبیا اعلان کرو کہ خدے پاکی اور بڑا سو کوئی جمع ہوئی گئی مالا خولا سرا کہ وہ دو بے پدستور ہوتا نونگا آگا پہلے تھی انگا سب دستور دیا ہے بے غیرت سڑے چی دختے پنو روپے ہوئے کی پدر دستور دے دستور مانے دستور دے بابا جو خدای سشو آبا حقولی خدا فظاہر و باطن سپیر سپیزی خدا اس خدا کے خلق سرنشی جوڑنی نیامت نیتی خدا راجع مصری دایا و خیر تک چھالا و خدای پنو بانے مالا راگے لگتے پنو سرانے وقت اور جدی گیتا کے روا تھکے رہے تھے کے رہے لس کے رہے دروازہ اٹھر کے دا بعد سڑے آرانے ویسے باپ نے کی پوچھا کہ خان آتا ہوگی کیا راجع مصری کا سب کے مانے زی رہتی راجع مصری کا سب کے مانے زی رہتی اصلا تو سب مانے لگی کم سور کرے گی نا تو دادا سر خیلی اللہ رہے گی سبحان اللہ مصری ہوتے ہوئے اس طرح جواب اور پہ چھتا خان نہیں رہے گی کیونکہ دا رب رہے گی سبحان اللہ خان وعدہ نہ دا کرے مصرہ رحمان وعدہ کرے گا مارے جواب پہ نرسی بھی مانے دستی جواب قرآن کی بات ہے من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها رب من چاہتے جواب بلوما نے یوں نہیں کیوں جب یوں پر نصب والے اجر والکرما گل جانا لرے گل جانا لرے گل جانا لرے گل جانا
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबियिना और पढ़े कि मुहैया व नबियिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व औलादिही व खुलफाइही व अस्हाबिही अजमईन। चाची पर ईमान की खैर पर अकेला सुलूक छत के या अल्लाह औलाद ने दरबार में हां
खैर को नसीब या अल्लाह दीन और दुनिया खुशहाली को नसीब खुदा को तबार फरमाओ पर दो साथी बिल मनो हर मुश्किल आसान के इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु तदुलो हाल रहम के इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु और हया और इज्जत नसीब के इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु यारान उस्ताद तुम खुशहाल रखे तारे कमर से को वासे कर बार जो मंत्री का महफूरी और अभी फेसबुक हवाला वाले गम का मंत्री का महफूरी दाके मुल्ला से कहता है याद कमा तभी बीच में होते क्या पता मिले तो दादा तो खबरयात इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु का मंत्री को खुशहाल रखी और इलाहुल आलमीन तमाम दोस्तान खुशहाल रखी ताकि हर मुश्किल में खुद आसान की अच्छा नैन दे खैर में मोर ला ला खपल बीमारान भी इलाहुल आलमीन को शिफा कामिला दी रही रब्बे करीम नबी मनो हर कदम पर कदम रहे के वाजे दुआओं की जमा पर किस मसला रवाना था दुआओं के इलाहुल आलमीन खैर और आफियत पाए वो कहला था दुआओं के खैर और आफियत से इलाहुल आलमीन का मसला सर दौर से मान लो खुदा खैर की